سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، تاسو دلته ګورئ چې دلته یو بیل یا فاکتور دی چې کولی شئ تاسو یې د خپل دوکان لپاره وکاروئ. خو زه نن راځم چې تاسو دلته څنګه کولی شئ چې تاریخ په اتومات ډول باندې دلته تاسو وکاروئ. لکه تاسو دلته چې ګورئ دلته نن 9 تاریخ ده او زه غواړم دلته هره ورځ چې تاریخ بدلیږي نو دا هم بدل شي. نو د دې لپاره زه څه کوم، دا به سپاک کړم، بیا به مساوي وهم او دلته به ولیکم ټوډے دلته وګورئ. تاسو کولی شئ په دې باندې 2 ځلې کلیک وکړئ او پرانتیز بند کړئ او انټر یې کړئ. نو دا وګورئ د نن ورځې تاریخ دلته ولیکل، دلته 9 ده د 2 میاشتې، نو د 9 تاریخ ته 2 میاشت دی او سبا ته تاریخ به بدل شي، دا به 8 شي. خو که چېرته تاسو ته داسې تاریخ پکار وي چې هغه سبا ته بدل نه شي، لکه دلته چې موږ هره ورځ یو حساب لیکو د هماغه ورځ باندې دا ثبت شي، نو تاسو به څه کوئ، کنټرول ونیسئ او دا سیمي کالن بټن وهئ. نو دا په اتومات ډول باندې نن ورځې تاریخ راولي، خو دا به سټاټیک وي، یعنې سبا ته که دا تاریخ 8 شي دلته به دا نه بدلېږي، ځکه چې موږ غواړو په دا معامله په همدې تاریخ ثبت شي. ګرانو لیدونکو، که غواړئ خپل د پرچون او عمده فروشي کاروبار مو په غوره توګه مدیریت کړئ او یا هم خپل کاري مخینې ته وده ورکړئ، نو کولی شئ دغه د ایکسل ټمپلیټ زما د ټلګرام ګروپ څخه په وړیا توګه ډاونلوډ کړئ. دغه ټمپلیټ 3 برخې لري چې یوه یې د فاکتور یا بیل برخه ده چې کولی شي پیرودونکو ته په منظمه توګه بیل چاپ کړي. په ټمپلیټ کې د ذخیره کولو بټن کې کاغلو سره بیل کې درج شوي معلومات په اتومات ډول ډیټابیس برخې ته کاپي کړي او کله چې دغه لینک کلیک کړئ تاسو ته بیل راړوي چې په کمپیوټر کې د پی ډي اف په بڼه ذخیره شوی دی. دغه ټمپلیټ د مصارفو په برخه کې د دکان ټول مصارف لکه د برېښنا بیل، د دکان کرایه او نور مصارف په اسانه توګه دلته محاسبه کوي. تاسو کولی شئ دغه ټمپلیټ زما د ټلګرام ګروپ څخه په وړیا توګه ډاونلوډ کړئ او د خپل کاروبار او یا خپل کاري مخینې پرمختګ لپاره ګټه ترې واخلئ. د کمپیوټر د لا زیاتو زده کړو لپاره ما په ټیک ټاک کې فالو کړئ او په یوټیوب کې مې چینل سبسکرایب کړئ.